کیږي کنزل وینا ماته ډیر زیات کیږي مطلب ما نه ښه یاران دوستان هم جدا شو او حق جماعت ته رالې نو په تا باندې څه تنقید کېږي که نه مخکې در باندې ولې کېدو الحمدلله اړه مې ډیر زیات مولانا صاحب زه به چې دی نو ستا په باره کې سوال وکړم زه ور خپلې باره کې تا نه سوال وکړم چې تر کومې پورې زه په دې نورو پاټو کې وم لکه مطلب پی ټي آی کې وم نو ما باندې چا دومره تنقید یا ماته چې دی نو دومره رد بد یا دومره تعلقات کټکول نو چې کله نه زه د جمعیت العلماء اسلام د علماء کرامو پاټۍ ته راغلی ما باندې ډیر زیات ردم کیږي کنزل وینا ماته ډیر زیات کیږي مطلب ما نه ښه یاران دوستان هم جدا شو وجه څه کیدی شي علمگیر خان دا الحق دا نشاندهی ده او دا د هغوی نښه ده د هغوی علامه ده چې کله یو سړی د الحق سره ملګری شي نو دته به په لاره کې هر قسم حالات راځي یعنی دته به دمکیانې میلاویږي دته به کنځلې کیږي او دته په پکې هر څه راځي ولیکن دا د قربانو میدان دی او دلته به قرباني ورکول کیږي او تاسو چې راغلی یو ښه جماعت ته راغلی د علماء کرام یو جماعت ته راغلی او دا د الله جل شانه په تاسو باندې خصوصي رحم او فضل دی او الله جل شانه تاسو خوښ وي ځکه تاسو الله جل شانه د علماء سره ملګری کړی وګورئ په دنیا کې لکه هر قسمه پارټي شته او هر قسمه خلک تاو کتل تاسو په خپل باندې هم پته لګیږي چې علی حق علماء کرام د چکل راغلی دا یو داسې جماعت دی چې په دې کې الحمدلله په لکاو حافظان شته علما شته مفتیان شته بل داسې پارټي نشته چې په هغې کې داسې په لکاو حافظان وي داسې علما پکې وي داسې ښایسته زموږ تاسو ګورئ د تاسو دغه چار سری ښایسته علما مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب ته وګوره دا څومره ښایسته عالم دی بل تاسو شیخ الحدیث امام المدرسین شیخ محمد ادریس صاحب ته وګورئ دا څومره ښایسته عالم دی دارنګې دا ښایسته علما ته چاڼکه وګوره هر ضلع کې هر علاقه کې ته وګوره د هغې تعلق هغه به د جمعیت علماء اسلام سره دا ولې دا یو ښایسته جماعت دی نو چې چېرته مفتی عبدالله شاه صاحب یو جماعت خوښوي او چېرته شیخ الحدیث شیخ ادریس صاحب یو جماعت خوښوي نو ما ته به یې څنګه نه خوښه او دا ښایسته جماعت دی او یقینا چې په تاسو باندې سختي نه د په هر چا باندې وي دا مونږ یو زمونږ ګیره شته پګړی مو شته او زمونږ لکه داسې پېژندل کېږو چې دا علما دي او دا طلبا دي او د دې تعلق د مدرسې سره دی لیکن مونږ ته دا خلک سره د دې چې به مونږ پسې مونځونه هم کوي سره د دې چې به مونږ باندې نکاح هم کوي جنازه را بس هم کوي بیا هم چې کله د پارټۍ د اوټ خبر راشي به مونږ بسې کنځلې کوي وایي دا داسې دي او دا داسې دي اعلان کې د خلکو ته معلومه ده چې دغه علما د علما دي د علماء حق دي حق د دوی سره دی لیکن زه د تعصب دي دا کنځل بس په دغه بنیاد باندې او که په تا پسې کېږي نو ته خوشحاله شه په دې باندې چې چېرته میوهدار ونه وي که نه کومه ونه کې چې میوه وي په هغې باندې کاڼي ورېږي چېرته عامه داسې ونه چې په هغې کې میوه نه وي چا پې د کاڼي ګزار کړی دی نه دی کړی که نه او چې کومه ونه کې میوه وي په هغې باندې ګزار کېږي نو دا ستا د الحقو سره چې ته ملګری شوي او حق جماعت ته رالې نو په تا باندې څه تنقید کېږي که نه مخکې در باندې ولې کېدو الحمدلله اړه مې ډیر زیات مطمئن شو د مولانا صاحب د خبرو سره